نو بیا خو دا څرګنده وي چې زموږ د مرکزي حکومت څخه کار نشته. د اتلسم آئیني تکوین نه پس دا د صوبې ذمهواري ده چې دا وکړي. زموږ بیا غوښتنه چې کوم دا هغه ده د ریجنل لینګویجز اتارټي کومه چې د یو اکټ لاندې په 2012 کې جوړه شوې ده چې هغه د فعال پېښ هغې کې د ټولو ژبو د نمایندګي ورکړی شي. د هغې ذمهواري دا ده چې کومې دا سیمه ییزې ژبې دي چې موږ ورته مورنۍ ژبې وایو چې د دې ژبو د کومو لیک لوست دي چې هغه نصاب کې شامل کړي چې د کومو لیک لوست نه چې د هغوی لیک لوست د هغوی خبرې د هغوی سندرې د هغوی قصې د هغوی د ونو نومونه د سیندونو چې دا خوندي کړي. دویم زموږ دا دغه دی چې په دې سکولونو کې د مورنۍ ژبه لازمي مضمون دی. دوی د لازمي مضمون سره په سټیج کې دغه ولیکي، عربي ولیکي، ډراینګ ولیکي، فارسي ولیکي، مو چې دا بني لازمي مضمون به لازمي ته نیمه ګنټه درس زیات کوي په بل سره ریپلیس کا بل سره تیاری کا. دریم زموږ دا غوښتنه ده چې په دې سکولونو کې د سینې بورډ جوړ سکولونه دي په دې کې بندیز لګي په مورنۍ ژبو کې په خبرو باندې او په دې جرمانې کې موږ وایو چې د دې د ضد درځلو نوټیفیکیشن وشي چې کوم سکولونه داسې اقدام اخیستلی شوي دی او هغوی بیا مخلي د دغې آئیني حق خلاف ورزي کوي نو د هغوی خلاف دې هوټلې ګام پورته شي او هغوی دې په دې باندې راونیولی شي. بل په هر سکول کې د مورنۍ ژبې استاذ او د مورنۍ ژبې کتاب دا د ماشوم ته ورسولی شي. نو دا زموږ غوښتنې دي. په 10 مارچ باندې به زموږ یو غونډه کېږي مشاورتي موږ یو تګلاره ټاکلې وه خو د دې ملک سیاسي حالات او بیا په ځانګړې توګه باندې په پخوا کې د نګران حکومت راتلو او دا کوم چې د پولیسټاین واقع وشوه د هغې په وجه هغې کې لږ دغه راغی نو موږ به په 10 مارچ باندې بیا یو غونډه کوو یو بله تګلاره به ټاکو تاسو سره به شریکوو.